قصه الله ته څنګه د پاچا سلامت په غیر موجودګۍ کې د هغه په تخت ناست یې باچا سلامت ښه راغلاست. هلکه دا بهلول ولې ژاړي؟ دا چا وهلی دی؟ باچا سلامت دا ستاسو په تخت ناست و نو آخر زه یې مجبور کړم چې زه یې راکوز کړم او بهر یې غورځوم. بهلوله دا دومره ولې ته ژاړې او دومره زیات غمجن یې؟ مړه د هغې څخه غلطي شوې ده یاره. زه په خپل حال جړا نه کوم بلکې ستا په حال جړا راځي او زړه مې درد کوي. هغه څنګه بهلوله؟ هغه ځکه چې زه یوه شېبه ستا په تخت باندې کېناستم نو ما دومره درد ولید او دومره ازار شوم. نو ته خو بشپړه عمر په دې تخت ناستې، ته به څومره درد تېرې او څومره ازار به وینې. تا سره د خپل راتلونکي غم نشته. د خپل را روان وخت لپاره فکر وکړه.